سهار او ماښام ده چې که په دې لاره ځې نو اوس دې ولي که په دې لاره ځې نو اوس دې ولي زه دا خپله خبره یو ځل وزیر اعلی صاحب راوغوستو بشیر بلور صاحب هم و افراز صاحب خټک صاحب هم و او ورسره رحیم داد صاحب زموږ د پیپلز پارټۍ مشر دی نو مونږ وایي چې ته ډېره سیریس مسله وي نو وزیر اعلی صاحب دا ابتدایي ورځ وي ما ته وایي چې میا صاحب هغې په اف ام ریډیو هم اعلان کړی دی همدلته خپل راپورټونه راغلي دي فضل الله ویلي دي چې میا صاحب د کافر حکومت ترجمان دی ما افتخار زه یادولم چې دا د کافر حکومت ترجمان دی چې چېرته هم د له مخې نه دره نو ټوټې ټوټې کوي نو داسې لکه خاموشي شوه دا ما ته یې وایي چې لکه داسې د غم خبر دی نو زه داسې یو لږ ساعت پس موسکی شوم نو ما ته وزیر اعلی صاحب وایي چې میا صاحب ولې ما ورته وایي چې خو یری مې که نه چې مړ شم نو یا یو ټوټه او یا سل ټوټې په ټوټو سره خو یری مې نو زما د غیرت تقاضا ده چې زه ونه یریږم او چې که دی زه مړ کولم نو پخوا به یې مړ کړی وم بیا به یې ما ته سوال جواب نه کړو یری مې چې ما نه ګیدړ جوړ کړي بزدل جوړ کړي چې زه خپله ژبه بنده کړم زه چې کوم دی دا ښه د حالاتو مطابق چې زما کومه فریضه ده چې زه دا د دې نه په شا شم نو ما چې دا خبره که تاسو اجازت کوئ چې زه هغې ته په میډیا جواب ورکړم چې زه ورته نیغ په نیغه او اجازت یې راکړو او ما ورته ویل چې د په حیثیت مسلمان مې عقیده دا ده چې یو ځل به مرم چې کوم سړی ویرېدو هغه به هر وخت مري چې کوم سړی نه یریږي به یو ځل مري او عقیده هم دا ده چې کوم وخت مقرر دی او کوم ټایم مقرر دی نورېږي نه د نر او د بې غیرته یو په یو ټایم مرګي د نیټې مطابق خو نر خلک یادوي او بې غیرته باندې خلک چې کوم یې شرم وایي لہذا مونږ ته د پښتو د غیرت مرګ قبول دی مونږ د پښتو د غیرت په مرګ باندې که یو ورځ ژوند هم قبول دی او د بې غیرتۍ سل کاله ژوند چې کوم دی هغه زموږ په کار نه دی او ګرانو ملګرو چې کله دا خبره به ما کوله نو دلته خو په دیوالونو کې پاتې شي که نه هغه به ټي وي والا ټول ما ته د پاکستان میډیا به ناسته او زما اواز به نیغ په نیغه تلو نو د دې خبرې امکان هم و ځکه چې زه خو به له 20 منټه هلته ناست وم نو دا امکان هم و چې هغه ټایم راغلی وی ما سره حساب کتاب کړی ځکه چې ځای به مې معلوم و او یو ځلې سوال جواب راولېږلو چې د بي بي سي نه اعلان وکړو فضل الله چې د میا افتخار انجام به د ډاکټر نجیب غوندې وي زمونږ مشران اوس زمونږ دپاره داسې مثالونه شو چې ما به د ډاکټر نجیب د انجام نه یری ما میډیا ته زما خبرې به تاسو ټول اورېدلې ما ورته چې ډاکټر نجیب خو ډېر عظیم سړی و اخو د دغې خاورې نه چې کوم دی د شوروي د اتحاد د وتو خبره مو که د امن خبره مو که د اوربندۍ خبره مو که وایي تخت پرېږدمه تاسو پرې روغ شئ او وایي په خانه کعبه کې قسم وخوړو چې مونږ به روغ یو هماغه خانه کعبې چې وایي نو سر تندی نه لګي ای چې رالم ډاکټر نجیب د اقوام متحده سره او د هغې خاورې نه لاندې نړو خو چې دغه دهشتګر راغلی نو دی ځوړنده دا زمونږ سوال اوس هم دی چې دی د اقوام متحدې سره و چا ځوړنده کړو چا پانسي کړو دا چې د مللي اتحاد او د بین الاقوامي اتحاد او د اقوام متحده خبرې کېږي زما د پښتنو مشر هغلته چې ځوړندوي چا وکړو دومره هغې خود مختار و دومره د هغې اختیار و چې د اقوام متحده اختیار هم نه رسېدو او بیا په چوک کې ځوړندوه او د هغې بې حرمتي کوه خو په خپله خاوره مړ شو ما ورته وایي چې زه ډېر ورکوټی سړی یم او ډاکټر نجیب ډېر لوی سړی دی هغه د افغانستان صدر او زه چې کوم دی د پښتنو د کافرې یو ادنا سپی خو که ما د هغه غوندې ټکې دا به زما دپاره اعزاز چې زه د هغه غوندې ګرانو ملګرو دا ټولې خبرې عمل کې چې کوم دی نو په هغه ځای کې پرتې دي او تېرې شوي دي لہذا زه تاسو ټولو ملګرو ته دا خواست کوم چې د پښتنو په بابت کې یو سوچ او فکر ضرور دی چې پښتنو چرې م اتفاق نه دی کړی خو په یو خبره اتفاق کړی چې مونږ به چرې م اتفاق نه کړو مونږ خپلې بې اتفاقۍ خوړلې او جړه د بل نه کوو
زمونږ یووالی زمونږ اتفاق زمونږ اتحاد دا زمونږ د مرض علاج دی پښتانه چې بددعا کوي خدای د کور مشران ډېر کړه چې د چا مشران ډېري نو سر تندی نه لري چې د چا مشر معلوم وي نو هغې کې اتفاق او اتحاد وي نن چې د دې وخت د مناسبت سره د پاکستان په چوکاټ کې دننه عوامي نیشنل پارټۍ چې کوم کردار ادا کوي د امن په خاطر د دنیاوي سیاست په خاطر او د پښتنو د بقا او د انسانیت د بقا په خاطر چې د اسفندیار خان په مشرۍ کې کوم کردار ادا کوي که د چا لاک اختلاف وي خو دا یو خبره خو به یې ورسره شریکوي چې دا کم جنګ هغه کوي دا چې کوم دی زموږ د ټولو ګټه باندې تمامیږي کم سے کم په دې جنګ کې خو چې هغه د هغه لاسونه مضبوط کړو هغه ګوند مضبوط کړو موږ د ټولو پښتنو یووالی اتحاد غواړو خو په عمل کې چې څوک جنګ کوي او دا عملي طور چې څوک قدمونه اوچتوي هغه خلکو لاسونه به مضبوطوئ هغې ته به شاته ودرېږئ او چې نور څومره پښتانه راجمع کېدی شي او یوازې پښتانه نه چې د پښتنو دوستان څومره موږ دنیا کې راجمع کولی شو پکار دی چې راجمع کړو ځکه په دنیا کې په یو سر باندې ژوند نه کېږي ځان له به دوستان ګورو د دوست دشمن ترمنځ به فرق کوو هله به چې کوم دی د دې نوي دور سره موږ خپل حالاتو او واقعاتو په مطابق قدمونه اوچتو ګرانو ملګرو که زما د دې خبرو کې څه کمې پېښې وي څه خبره داسې چې یقینا دا د جمهوریت حسن دی زما به خپل سوچ وي دا هر چا خپل سوچ دی د چا د خبرې نه به یو خبره وځي د چا د خبرې نه بله یو مقصد دی او یو ایمان دی او ډېر په ایماندارۍ سره موږ د انسانیت دوستۍ په بنیاد د امن دوستۍ په بنیاد د جمهوریت دوستۍ په بنیاد د قوم د ګټو په بنیاد هر هغه ځای کې چې یو غورځنګ وي زموږ زړه نه غواړي چې موږ د هغې سره ملګرتیا وکړو په دې یو څو ماته کړو الفاظو د اجمل صاحب ته چې کوم دی هم د عقیدت په پیرزونې او د باچا خان او ولي خان چې زه راغلی وم د هغې کلیزه او هغې ته هم پیرزونې او اجازت درنه په دې غواړم تاسو ټول به زما سره په دې کې شریک یئ چې دا جنګ دا مبارزه دا زموږ ستاسو ټولو شریکه ده وایي زه یم پښتون زما په سر شمله کږه وتړئ زه یم پښتون زما په سر شمله کږه وتړئ پس له مرګه چې مې زنه په خاصه وتړئ دا مې د پلار نیکه یادګار دی چې ژوندی پاتې شي خازې د قبر ته مې توره او نیزه وتړئ که په ژوندون مې پوره نه شو دا ارمان دی زما د انقلاب جنډه زما په جنازه وتړئ Gracias.